په یوې اونۍ کې د کندز په دشتیارچي ولسوالۍ کې څه باندې 80 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. په کندز ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې له یوې اونۍ راهیسې د کندز په دشتیارچي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د افغان ګډو ځواکونو د 14 تندر په نوم تصفیې عملیات دوام لري او د دې عملیات په پایله کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي، 11 تنه ټپیان شوي دي او 7 تنه طالبان په شمول د 45 شکمنو کسانو ژوندي نیول شوي دي. په نوموړي ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان تورن جنرال محمد اکرم سامع له ازادۍ راډیو سره په خبر کې وویل چې په دې عملیات کې 6 کلي په شمول د قرلقو، چچکا، نواباد او پل سیف الدین سیمې د طالبانو له وجود څخه تصفیه شوي دي. همین لحظه ما در ساحه قرلقا را مکمل نیروهای امنیتی شما تسخیر کرده و دشمن شکست خورده، اجسادشان به جا مانده و پیشروی نیروهای امنیتی شما به استقامت پل مومن و شاروان و استقامت ادامه پیدا کرد. هغه وایي چې په دې عملیات کې د افغان ځواکونو 1 تن سرتیری وژل شوی او 3 تنه هم ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د ملي اردو د کمانډو فرقې د لومړي لیوا قومندان جنرال امان الله مبین بیا وایي چې دوی د کندز په یو شمېر سیمو کې همدارنګه په دشتیارچي ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. اردوی ملی، امنیت ملی، پلیس ملی توانستیم که ولسوالی دشتیارچی را، ساحات قرلقا را، ساحات نوابات مکمل تصفیه و تلاشی کردیم. پیشروی و استقامت پل مومن ادامه داره. از استقامت های شمال هم نیروهای مشترک تعرضات خود دارند. دغه چارواکي وایي چې په دې عملیات کې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. د یادونې ده چې د دشتیارچي ولسوالۍ د کندز مرکز شمال لوري ته موقعیت لري او د کندز د سیمه ییزو چارواکو په وینا چې دغه ولسوالۍ په شمال ختیځ زون کې د وسلوالو طالبانو له مهمو مرکزونو څخه شمیرل کیږي. بلخوا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، په دشتیارچي ولسوالۍ کې افغان ځواکونو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي او زیاتوي چې نیول شوي کسان ټول ملکي وګړي دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.